دا هغه ځوانان دي چې غوښتل یې د کار نشوالي له امله په ناسمو لارو بهر هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس خوشحاله دي چې په کور دننه ورته کاري زمینه برابره شوې. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقاني وایي دغه ځوانان د خیاطۍ او موبایل ترمیم په برخه کې له 6 میاشتنیو زده کړو فارغ شول چې مالي ملاتړ TDH او تخنیکی ملاتړ ستاسو غږ په نوم مؤسسې کړی دی. الحمدلله چې نن د لعلپورې او د مومندرې ولسوالۍ په دواړو ولسوالۍ کې تقریبا موږ 160 تنه د مختلفو حرفو څخه فارغین لرو چې نن د هغوی د فراغت غونډه ولمانځل شوه. هغوی ته په عمل کې کټ هم ورکولی شو چې دا د TDH ادارې د هغه په مالي ملاتړ باندې او د ستاسو غږ په تخنیکی مرسته باندې دغه شاګردان وروزل شو. تقریبا د 6 میاشتې دغه د زده کړې دغه پروسه جریان درلوده چې په دې کې مختلفې حرفې دي چې دې کې خیاطي ده او د موبایل ترمیم دی. دغه دوه حرفې پکې. حقانی زیاتوي د دغه حرفوي پروګرامونو یې موخه د ځوانانو اقتصادي ځان بساینه ده. فارغ شوي ځوانان قاری ویس او وقار یونس د کار او ټولنیزو چارو ریاست او ستاسو غږ مرستندویه مؤسسې قدرداني کوي او له دوی غواړي چې د حرفوي زده کړو ترلاسه کولو وخت له میاشتو کلونو ته زیات کړي. من ان شاء الله اوس د وایو مؤسسې څخه فارغ شو د موبایل ترمیم په بخش کې او اوس من کولی شو چې هر رقم سمارټ فونونه موبایلونه ساده موبایلونه چینه موبایلونه هر رقم موبایلونه ساز کو. موږ دا غوښتنه لرو چې باید داسې کسان ونیول شي په راتلونکي کې د زده کړو دپاره چې هغو مثال هېڅ قسمه زده کړې نه دي کړي باید هغو ته ډېره توجه وشي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه پروګرامونه موږ ته ځای چې د ویو مؤسسې کوم حرفي زده کړې چې وي هغه موږ ښه ترلاسه کړې. څومره 6 میاشتې وې خو موږ هغه پروګرام چې دی سر ته ورسو. نن فارغت غونډه وه او بله خبره یادونه دا وکړم چې موږ ته باید نورې همکاریانې وشي، مقصد موږ سره کومک وشي، موږ سره مرسته وشي، څو ځوانان یو چې د پردي هیوادونو نه ستانه شو. ستاسو غږ مؤسسې مسؤل صابر الله مملوال وایي له دې وړاندې په کوټ او بټي کوټ ولسوالیو کې هم 120 ځوانانو ته حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د مملوال په خبره راتلونکي هوډ لري چې خپل پروګرامونه د جلال آباد ښار په ګډون 6 ولسوالیو ته وغځوي چې د حرفوي زده کړو ترڅنګ به په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکول کیږي. په آینده کې موږ پروګرام لرو چې د 7 ادارو په شمول د DRA 3 کلنه پروژه ده چې دا په دې 4 ولسوالیو کې نه بلکې 2 هم جوار نور ولسوالیو ورسره چې 6 ولسوالۍ بشي. په دې کې به پلي کوو چې حرفوي زده کړې هم پکې واړه کاروبارونه هم پکې وي، بله یوازې مرستې هم پکې او صحت او زراعت او نور شیان به آبیاري به هم پکې وي. له دې وړاندې هم د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې بېلابېلو مرستندویه ادارو په مالي ملاتړ سلګونه ځوانان له بېلابېلو حرفوي زده کړو فارغ او کاري وسایل پرې ویشل شوي دي.